السلام علیکم دوستانو. تادین خان اچکزي له کندهار د امنیه قومندانۍ څخه استعفا وکړه. دا چې ولې استعفا وکړه ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان اچکزي له نږدې 2.5 کاله ماموریت وروسته استعفا کړې ده. پر ځای ډګروال سید شریف ترتیب نوی امنیه قومندان معرفي شوی دی. تادین خان په خپل استعفا کې لیکلی دی د خپل ورور جنرال عبدالرازق خان اڅکزي د کارنامو ساتلو او د لوی کندهار د ولسونو او نظامیانو په غوښتنې دغه مسؤلیت منلی و. دی زیاتوي اوس دا مسؤلیت د جنرال عبدالرازق خان یوه ملګري ته سپاري او دی غواړي د سولې بهیر کې خدمت وکړي. نوی امنیه قومندان ډګروال سید شریف سرتیب چې د درېیمې سرحدي لوا د 4م کنډک قومندان و د جنرال عبدالرازق اڅکزي له نږدې قومندانانو څخه و. افغان ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو برته ونیوله. د کندهار د پولیسو مشر تادین خان اڅکزي وایي د دغه ولایت ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه کړې ده. د تادین خان په خبره تېره یوه اونۍ پر وسلوالو طالبانو ځمکني او هوایي درانه ګزارونه وسول. د مهمو مشرانو په ګډون لسګونه کسان ووژل شول. نوموړی وایي دمګړی افغان ځواکونه په سیمه کې د ښخو ماینونو پر شنډولو بوخت دي. تادین خان وایي د دغه ولسوالۍ د خوندي ساتلو او ځایي اوسېدونکو د امنیت ساتلو لپاره به مهم ګامونه واخیستل سي. په سیمه کې به د ځواکونو شمېر لوړ کړي. په کندهار کې میاشت 215 کلو اردو وایي تېره شپه ارغنداب ولسوالۍ کې پر وسلوالو پراخ هوایي بریدونه شوي دي. 15 وسلوال یې پکې وژلي دي.